الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږه د قیامت د ورځې د درې مراحلو په اړه کې یادونه وکړه چې قیامت دا ورځ چې کوم یو 50,000 کاله ده، دا درې مهم مراحل لري. اوله مرحله د عمل نامو توزیع، دویم مرحله میزان یا عدل و انصاف، درې مرحله پل صراط ده. د اوله مرحله په اړه کې مخکې درسونه تیر شوي، تفصیلي خبره هم کړې وه. د دویمه مرحله په اړه کې مونږ مخکې درس کې خبره وکړه چې دا دویمه مرحله چې کوم دی ته میزان یا د حساب او کتاب مرحله ویل کیږي. په دې کې انسان سره حساب او کتاب کیږي. یا دا چې دې ته میزان اصل ویل کیږي عدل و انصاف ته. الله پاک د هر انسان سره د عدل و انصاف په اساس باندې فیصله او حساب کوي. نو موږ دې کې ویل چې دې کې دوه شیان لږ مهم دي. اول دا چې حقوق الله او دویم هغه دا چې حقوق العباد. حقوق الله په اختیار کې دي. ډیر وخت داسې کېدای چې الله پاک د خپل حق بخشش انسان ته وکړي، امکان نشته بیخي. دویمه خبره دا ده چې دا حقوق العباد چې کوم یو دي دې الله په غرض نه کوي، دا خپل انسان ته سپاري چې د چا حق خوړلی شوی دی، چا په حق تعارض شوی دی، هغه ته سپاري چې بس ته پوهېږې او دا سړی پوهېږي بخشش زه کار پکې نه ته پوهېږې او دا سړی دې پوهېږي. نو ځکه که کله بل څوک چاته بخشش ونه کړي، د خپل حق نه ورته تیر نه شي، نو بیا الله پاک یو بله فیصله کوي. هغه دا چې په هلته خو پیسې مال شی نشته، نو د خلکو نه د حسنات راخلي، دا چا چې نیک عملونه کړي د خلکو حقوق والا ته ورکوي تر څو چې هغه سړی پوره شي. که چېرته بیا اضافه شو نو بیا د خلکو نه دا بدۍ راخلي په دې سړي وراچوي، دا چا چې حقونه تلف کړي دي نو بیا دوزخ ته لیږي، هغه خلک خلاص شي، د خلکو ګناهونه د دې سړي په حق باندې کېږي. نو ځکه دې مرحلې ته ډېره توجه پکاري چې حقوق العباد کې موږ او تاسو اوس د حقوق العباد په باره کې لږ خبره کوو چې دا حقوق العباد چې کله تلف شي د دې دپاره اوس طریقه څه ده په دې دنیا کې چې کم از کم دې مصیبت نه سړی خلاص شي. اوس یو سړي غلطي کړې، رشوت یې خوړلی دی، سود یې خوړلی دی، چا ته کنځلي کړي، چا په حیا او ناموس او عزت یې هغه کړی، چا نه پټی خوړلی، چا نه ځمکه قبضه کړې، چا نه کور قبضه کړی، چا نه موټر تختولی، چا نه غلا کړی، چا نه موبایل تختولی، چا یې جب وهلی دی. ډېر کارونه داسې دي چې داسې په دنیا کې انسانان نه شوي دي او دا اوس هم دا روان دي، دا اوس کېږي او خلک یې په ډېر افتخار باندې کوي. خو یو وخت راځي چې سړی پښیمانه شي، یو سړی په دې پوه شي چې اوس الله پاک دربار ته ورځم، هلته به زما نه پوښتنه کېږي، زما نه به حساب اخیستل کېږي. دا سړی اوس توبه وباسي، غواړي چې توبه وباسي. د دې توبې طریقه اوس څه ده چې د حقوق العباد په باره کې وکړل شي؟ دوه خبرې دي. اول خبره دا ده چې چا نه حق خوړلی وي، دا حق به هغه ته سپاري. که مالي حق پیسې رشوت یې ترې نه خوړلی دی، دا پیسې چې کوم یې ترې نه خوړلي دا به بالکل فکس هم دې سړي ته ورکوي. که هغه سړی ژوندی یو سړی پېژني نو ور به یې کړي. که بل پر سړی ژوندی نه او سړی مړ شوی، تا ته نه رشوت اخیستی و او سړی اوس وفات شوی مړ شوی دی، نو د هغه اولادې ته چې کوم اولاد دی، دا پیسې به چې تا څومره خوړلي دا به بېرته اولادې ته ورکړې، تا به حق ختم شي. یو خبره دا شو. دویمه خبره دا ده چې الله پاک ته به توبه وباسي چې الله ما غلطي کړې وه، ما هغه کړی و، د دې سړي نه ما رشوت اخیستی و او ما خوړلی و، یا الله ته راته بخشش وکړې. هغه حق چې د الله پورې مربوط دی هغې ته توبه حتمي ده. او دا بله بخش دا دی چې د سړي ته به ته خپل حق سپاري. که حق دې ونه سپارلو په زرګونو او په لکونو توبو باندې الله پاک دا شی نه بخي او نه د دې دپاره امکان شته. نو ځکه د توبې 4 شرایط دي. اول شرط دا چې سړی پښیمانه شي، دویم دا چې دا کار بارې دیګر تکرار نه کړي، درېیمه خبره دا ده چې د اصلاح کوشش وکړي. په حقوق العباد کې یو شرط ورسره بل دی، هغه دا چې دا حق چې خوړل شوی دا خپل صاحب او مالک ته وسپاري. نو په دې خاطر باندې په حقوق العباد کې چې کوم حقونه د سړي نه تلف شوي دي، هغه غلا شوي، رشوت خوړل شوی، جبې ته ناغه شوی دی، بېعزتي شوې ده، د خلکو حیا او ناموس یې هغه کړی دی، کور یې قبضه کړی، ځمکه یې قبضه کړې، موټر یې تختولی دی، دا ټول شیان کې هغه دا ده چې دا به خپل صاحب او مالک ته سپاري. که وایي نه سپارلو نو په آخرت کې به د دل منځونه، روژې، زکاتونه، حجونه، تلاوت، ذکر وکاز چې څومره د خیر کارونه د کړي دا ټول به د خلکو ته ورکول کېږي، توزیع کېږي او دا به سپېره کوته ودرېږي، دا به یو مفلس انسان شي. که په دې حق خلاص نه شو د خلکو نو بیا به د خلکو بدۍ راواخیستلی چې ده په سر به واچولی شي او دا به دوزخ ته کشه کړی کړي بدبخت. نو ځکه د حقوق العباد په باره کې ډېر زیات خیال پکار دی. زموږ په خلکو کې دا غټ مصیبت دی، دې ته هېڅوک هم توجه نه کوي. رشوت اخلي، دې ته توجه نه کوي چې د قیامت په ورځ به لمونځ، روژه، زکات به دې کې ځي. خلک رشوت اخلي، په دې نه پوهېږي چې زما حسنات به په دې کې ځي،
ځي او بلکې حسنات خو به ځي د خلکو بدیانې د خلکو غلطیانې به په ما باندې اچول کېږي او بیا به زه دوزخ ته اچولی کېږم. نو ځکه ډېر زیات ضرور خبر همدا ده چې په دې دنیا کې سړی فکر وکړي دا پیسې دا مځمکه دا جایداد چې د خلکو نه تا اچولی دی دا څه په در خوري؟ ستا ښځه ستا ماشومان ستا میلمانه ستا دوستان بیا خوري او په دوزخ کې به بیا ته بدبخته پې اچولی کېږي. نو دې بدبختۍ ته لږ توجه پکار ده، د خپل ځان باندې رحم پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ وایي چې بدترین انسان هغه څوک دی چې د خلکو د دنیا په خاطر باندې خپل اخرت خراب کړي. یعنی ته داسې کارونه وکړې چې خلکو ته ګټه ورسېږي، اولاد ته دې ښځې ته دې بل ته دې پیسې او کور او زندګي ورته برابره کړي او اخرت ستا په خراب. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدترین انسان هغه څوک دی چې د بل چا په خاطر باندې خپل اخرت خراب کړي. که خپل ځان ته وکړي دنیا هغه کړله خو یو څه دنیا کې مزې یو څو ورځې وکړي، خو دا چې مزې بل څه پکې اولاد ته دې پاتې کېږي، ښځې ته دې پاتې کېږي، لمسیانو ته دې پاتې کېږي، خلکو ته پاتې کېږي، میلمانه یې خوري او دوزخ کې به ته بیا هغه پې ځورېږي. نو ځکه دې مسلې ته متوجه ده او دا فکر آخرت د آخرت مسله چې په ایمانیاتو کې راغلې ده او تاکید پې شوی، اصل خبر همدا ده که سړی به دې عقیده ولري چې زه به د آخرت په ورځ د هرې ګناه په مقابل کې نیول کېږم، هر قدم حساب به زما نه کېږي، د هر عمل پوښتنه به زما نه کېږي، هر کار چې زه په دې دنیا کې کوم د دې به حساب د دې آخرت په ورځ ورکوم، که ښه وي که بد وي د هغې به ما ته بدله راکولی کېږي. نو که دغه تصور او دغه خیال او فکر د انسان سره پیدا شي، زما خو یقین دی چې د دې سړي نه به دنیا کې غلطي نه کېږي. چې چا نه رشوت اخلي او دا تصور د انسان نه وي چې دا رشوت به د قیامت په ورځ ما نه لمنځونه روژې زکاتونه پې اخیستل کېږي، نو دا بدبخته خو دونه بې عقل نه دی چې دا خپل حسرات پې ورکوي او دا لږې رشوت او دا پیسې اخلي. نو کله دونه انسان بې عقلي په دې دنیا کې خو کوشش کوي، خو همدې خاطر کوي دنیا کې زندګي ښه شي. نو چې یو سړي ابدي زندګي په میلیاردونو کلونه زندګي په دغه لږ رشوت باندې، په دغه لږ غلا باندې، په دې لږ جب غوڅولو باندې، په تېښته باندې، په دې شیانو خرابېږي، نو هېڅ څوک یې نه کوي. فکر آخرت تصور پیدا کول انسان ته ډېر ضروري. ما مخکې درسونو کې هم دا خبرې کړې وه چې د انسان نجات دپاره دوه شیان ډېر مهم دي، هغه فکر آخرت، تصور آخرت او خوف خدا. مخکې مونږ بیان کړو چې د الله باندې ایمان بالله چې مونږ توضیح کړی او تشریح کړی هغې کې همدغه مسله ده چې خوف خدا چې د الله پاک ویره د انسان سره پیدا شي، د هغه نه بې غلطي نه کېږي، او فکر آخرت، تصور آخرت چې د انسان سره پیدا شي بې غلطي ته نه کېږي. نو انسان چې کله هم غلطي ته نه کېږي دا د قیامت ورځ د ځان ته مجسمه کړي، د ځان ته دې ودرئ چې داسې به زه د الله پاک په دربار کې ودرېږم، د هر شي هلته ټول شیان لیکلی شوي، یو ذره قدر شی په عملنامه کې نه دی پاتې، ټول لیکلی شوي، ټول شیان به صفا درته راوړاندې شي. ستا خپل غړي، ستا خپل وجود، ستا خپل پښې، ستا لاسونه، ستا غوږونه، ستا هر څه به، ستا سترګې په تا باندې شهیدي وایي چې و دا کارونه دې سړي کړي دي. نو منکرېدلی هم نه شي، د انکار هېڅ صورت نشته. نو چې نشته په دغه دنیا کې دې ته توجه پکار ده. فکر آخرت ډېر مهمه مسله ده چې انسان په اعمالو کې رول لري، نه به رشوت واخلي، نه به غلا وکړي، نه به رهزني وکړي، نه به چا عزت ته بد وګوري، نه به داسې کار وکړي چې آخرت یې پرې خراب شي. نو ځکه دې باندې ډېر تاکید پکار دی په تصور آخرت او فکر آخرت باندې چې انسان دې ته متوجه اوسېږي. دویمه خبره پکې دا شوه چې دغه مرحله چې کوم یو دا چې د میزان مرحله مونږ او د عدل انصاف مرحله مونږ وایو، په دې مرحله کې به الله پاک جل جلاله په یو وخت کې احادیثو کې راځي چې همزمان په یو وخت کې به الله پاک د زرګونو د لکونو خلکو سره حساب کوي. الله پاک داسې نه دی چې یو سړي ته متوجه دا نور ته نه پاتې، نه، الله پاک به په یو لحظه کې، یعنې یو ثانیه کې، یو دقیقه کې، یو پروسیجر کې به د په لکونو خلکو سره حساب کوي او خلک به تېرېږي. دا دویمه مرحله چې کله خلاص شي نو اول عملنامه یو سړي ته په ښي لاس ورکړی شوه او د هغې نه وروسته حساب کتاب هم صحیح شو. نو د دې نه درېیمه مرحله بله راځي چې هغه د قیامت درېیمه خطرناکه مرحله ده، هغه په پل صراط باندې تېرېدل دي. یعنې عملنامه توضیح شوه، حساب کتاب وشو، د دې نه وروسته خبره دا ده چې یو پل دی چې دا د دوزخ په سر باندې ایښودلی شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دا د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیز دی، یعنې دومره هغه دی چې سړی غوڅولی شي. خو خبره په دې کې دا ده چې اصلا الته انسان داسې شکل نه وي، بلکې الته ټوله خبره په اعمالو کې ده چې د انسان اعمال ایمان دا صحیح، نو دا به ورته همدغه د تورې په شان باندې تیز او د ویښته په شان نری به ورته د پل په شان باندې شي، لکه لوی سړک چې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځینې خلک چې هغوی عملنامې په ښي لاس اخیستي، حساب کتاب یې صحیح شوی او ایمان یې پوره وي، هغوی ته الله پاک یو روښنایي او رڼا ورکړي. د دې رڼا په موجودیت کې به دی په پل صراط باندې
تیریږي چې د دوزخ په سر باندې ایښودلی شوی دی. نو څه کسان به ویلې د برق په شان باندې لکه دا برېښنا چې په اسمان کې کېږي دغسې په منډه به چې څوک خلک خبرېږي هغه به هلته تېر شوي. حتی د حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت دا 50,000 کاله ورځ چې دومره 50,000 کاله ده دا به په ځینې خلکو داسې اسانه تېره شي لکه 2 رکعته لمونځ چې سړی کوي، یعنې لکه یو څو دقیقې به تېره شي، ځکه هغه ټول شیان به کامیاب وي. یو سړی چې کامیاب وي دا وخت داسې پې تېرېږي لکه برق غوندې په منډه باندې تېرېږي. خو یو سړی چې خفه وي او غمجن وي او مصیبت ورته رسېدلی دا هره لحظه دونه پیسه تختې تېرېږي. تاسو به لیدلي چې کله سړی مریض یې شبخانه کې نو دا شپه دومره پیلوي سړی فکر کوي چې میاشت تېره شوه، در حاله کې هماغه 5-6 ساعته چې مخکې تا خوب کول او رجیک به شي او تېره به شوه. نو ځکه دا درېیمه مرحله چې ده دا تېرېدل دی پل نه دي، دې ته صراط ویل کېږي. الله پاک جل د دوزخ په سر د ایښی دی او هر انسان به د دې نه تېري که پیغمبر یي که ولي یي که د خدای دوست یي که صحابي که ګنهګار یي که غیر ګنهګار یي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی چې د دې صراط په دواړو طرفونو کې به چنګکونه لکه قصابان چې د غوښې او د څاروي پکې راځوړندوي دغسې چنګکونه به موجود او دا چنګکونه به په خبره باندې پوهېږي. الله پاک جل به ورته ښودلي چې دا ونسه دا منسه. نو چې څوک ګنهګار یي څوک غلط کار والی دا چنګه که پس پښه کې ورځي لاندې به د دوزخ ته وغورځوي. بس کوم کسان چې ګنهګار دي او د دوزخ وړ نه دي او د دې باعث دی چې باید په دې لاره تېر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځینې کسان به چې کله نږدې شي دا چنګک به خیس پې وکړي نو دا سړی به ټوپ ترې نه وکړي چغې به کړي چې وسله. نو بس دا ورو په دې صراط چې تېرېږي تر هغې سره پورې نو دا سړی به دومره ستړی کړی چې څه ګناه دی د سره پاتې په دې پل صراط به ترې ختم شي نو هغه به تېر شي. نو په دې کې به هغه کسان چې انبیا علیه السلام دي ټول نه اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سره وروسته صحابه کرام انبیا علیه السلام دا به تېرېږي. په دغه وخت کې ځینې احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حتی انبیا علیه السلام به هم په پل صراط باندې هېرېږي. هر سړی به وایي چې ما د ځان خیال ساتي بل چا به ورسره نه، صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت خیال ساتي. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې یو حدیث را نقل کړی دی، ویل چې دا پل صراط باندې خلک حرکت وکړي نو دا علما چې کوم یو حقیقي علما دي چې کوم یو په خپل علم باندې عمل کړی دی نو الله پاک به یو دم اعلان وکړي چې څومره علما په پل صراط باندې دي دا د ټول ودرېږي ځای په ځای باندې. وی دا علما به ورخطا شي چې دا څه په مصیبت کې کړ شو دا خلک تېرېږي او موږ یې ودرولو. نو الله پاک به ورته وایي چې علماو تاسو یېرېږئ مه، تاسو په دنیا کې په خپل علم باندې عمل کړی و، د خپل علم مطابق تاسو اعمال کړي وو نو تاسو ودرېږئ دلته. و چې چا ته تاسو غواړئ شفاعت یې وکړئ تاسو په دې شفاعت په برکت به ځینې خلکو ته الله پاک نجات ورکړي. نو دا علم غټه خبره دا ده چې څوک په خپل علم باندې عمل وکړي نو الله پاک به په پل صراط باندې دیم تېر کړي او د ده په شا به د نور خلک هم تېر کړي چې دی کوم خلکو ته شفاعت کې الله پاک به تېر کړي. نو چې کله د پل صراط نه خلک تېرېږي نو په دې کې به حدیثو کې او په قرآن عظیم شان کې سوره الحدید کې هم دا آیات راغلی دی چې کله خلک په دې لاره باندې تېرېږي نو روښني به ورسره